د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه په کمپیوټر کې لیکنه څنګه وکړو د دې لړۍ څلورم درس دی. په دې کې وایو چې یوه ډاکومنټ ته یوې لیکنې ته څنګه پښتو پیج نمبر ورکړو. کله چې مو ورډ پروګرام انسټال کړو په لومړي ځل چې پاڼې ته شمیرې ورکوو هغه په انګلیسي راځي، یا چې کله پی ډي اف کوو په انګلیسي راځي، خو زموږ لیکنه پښتو ده. پښتو پیج نمبر ورکوو. په دې لنډه ویډیو کې په همدې باندې بحث کوو. دا یو ډاکومنټ دی، راځو انزر ته، پیج نمبر ته، دې ته پیج نمبر ورکوو. پیج نمبر دې اوسي په لاندې خوا کې. دې پیج نمبر واخیست، په انګلیسي باندې دی. د کوم هر څومره د ډاکومنټ اوږدې پیج نمبر یې په انګلیسي دی، او کله چې د پی ډي اف کو هم په انګلیسي پیج نمبر اخلي. ډیسکټاپ کې دې اوسي. پیج نمبر یې په انګلیسي اخیستی. کله چې له دا ستونزې سره مخ شو راځو فایل ته، په فایل کې آپشن ته، په آپشن کې اډوانس ته، په اډوانس کې اعدادو ته، نومرل ته. دا په سیستم کې دی، دا هندي تړو. ممکن زموږ تنظیمات یا زموږ پونټونه داسې وي چې کله په هندي کې په ورډ پروګرام کې پیج نمبر پښتو کړي، خو چې کله یې پی ډي اف تړو په انګلیسي شي، نو بیا یې په عربي کې جوړوو. که له دې ستونزې سره مخ شو، زموږ پیج نمبر په پښتو شو، اوس یې ورډ تړو، پی ډي اف تړو، سیواز ډیسکټاپ پی ډي اف. زموږ پیج نمبر چې کوم ورکړی وه هغه په پښتو شو، په پی ډي اف پروګرام کې هم. دا څنګه پیج نمبر پښتو کړو